د شمالي سالنګونو د رغنیزې پروژې چټک کاري پرمختګ د هغه وخت کې چې و یو ځای ته به چې موږ تلو هر کار به مې کوو د سر په بدله و ډېر زور سره روان یې بېچارهګان لاره کې چې ماشینان موټر یې خرابېږي ورته مریض یې هغه هم ډېر تکلیف سره رسېږي او ساحې ته داسې د څه لیدلي په هغه وخت کې چې د سړک په تړاو تاسې کار کوئ او یو څوک دې راشي تاسې ته دې ووایي چې تاسې دا کار بند کړئ ما ته که دومره شی راکړئ یگانه مشکلش این است که اینجا ساحه فصل کارش در این ساحه خیلی کم است. چقدر کارتان پیشرفت کرده؟ مخکې وخت نه داسې وروره ګله کوم ځور او تکلیف او حساب کتاب اوس الحمدلله بیخي مشکل نشته. دغه پروژه چې اوس یې تاسې ګورئ ډېر کار یې پر مخ باندې تللی 12 متره عرض تقریبا 6.6 کیلومتره طول لري. جمهوریت کې تقریبا 14 کلم جمهوریت کې ډرایوري کوي. له خیره سره څومره اطمیناني دی ستا په نظر؟ اطمیناني خو الحمدلله 100%. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. د نظام الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم لکه څنګه چې ګورئ په سالنګونو کې یم او دا شمالي سالنګ دی. د سړک جوړونې کار ډېر په چټکۍ سره روان دی. څو ورځې کېږي چې کار پیل شوی دی او کار ډېر زیات پرمختګ کړی دی. ومې غوښتل چې دلته له همدې ځایه یوه ځانګړې خپرونه درته ولرم. دا یو ډېر اساسي او مهم ترانزیټي سړک دی د هېواد د شمالي ولایتونو پر لور باندې. زه چې کله د ماشین کې کېناستلم نو ملګري نه مې پوښتنه وکړه چې دا څه ډول چلیږي. یو وارې پوښتنه مې ځینې وکړله او بعد له هغې مې ورسره له خیره سره حرکت ورکړه او راوخوځېدلم څو پورې. یو وخت زه هم داسې نورو ملګرو ته او دوستانو ته وویلی شم چې د سړک په جوړېدو په وخت کې هم ما په ماشین باندې کار کړی دی. ځکه دلته کار ترسره کېدل یوازې دا نه ده چې خپل هغه روزمره ژوند دپاره یو څو حلالې روپۍ ګټل دي. دا د هېواد په آبادۍ کې یو ستر قدم دی چې دلته اخیستل شوی دی. زه کوښښ کوم چې د دې سړک په تړاو باندې له دغه غرونو سره وغږېږم چې دلته عملا کار کوي. واقعیت هم ډېر سخت کار دی. هوا هم ډېره سړه ده. له نیکه مرغه چې کارونه ډېر په چټکۍ روان دي. ډېر کم وخت دې پروژې ته ټاکل شوی ځکه چې ژمی هم را روان دی. هوا په سړېدو ده او باید په 2 میاشتو کې دا پروژه بشپړه شي. ته راسه که نه پهلوانه ته راځه ما ورته یو څو خبرې وکړو. راځه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جوړ په خیر ښې قراري ده ژوند دې په خیر تېرېږي قراري خدا الله دې خوشحاله لري. نوم دې څه دی؟ نوم مې میرویس دی. میرویس. دا ماشین چې اوس زه ورته ناست وم دا خو تا دی؟ او بېشکه. څنګه دي کارونه مو څنګه روان دي؟ والله شکر کارونه ښه دي بس په ټایټ روان دي. څو ورځې کېږي شروع هم کړې دلته راغلي یاستئ؟ موږ خو نن 15مه ده چې دلته راغلي. 15مه ورځ ده. دا پروژه خو له مخکې نه روان ده. یو 2.5 میاشتې کېږي چې کار ته روان ده. تاسې تقریبا 15 ورځې کېږي چې راغلي یاستئ؟ موږ 15 ورځې کېږي چې راغلي یو. په نورو ځایونو کې دې هم کار کړی دی او که نه نور دا ځای کې لومړی؟ مې کار کړی. کوم ځایونو کې دې کار کړی دی؟ جلال آباد سړک باندې مې کار کړی ده. نور کابل کې مې کار کړی ده. پکتیا کې مې کار کړی ده. ماشاءالله. بیا نو کافي تجربه لري. او بېشکه. څنګه ده انجینر صاحبان څنګه دي؟ همداشان هغه ملګري چې تاسې سره دلته هره ورځ دلته په کار باندې بوخت وي د هغوی څنګه دي؟ رفتار یې یو بل سره څنګه دی؟ کارونه هم څنګه هماهنګ روان دي؟ څه ډول دا پروژه روانه ستا په نظر باندې؟ والله شکر انجینر صاحب محترمه ښه دي. بس انجینران هم شکر ښه دي. ښه اخلاقي خلک دي. انډیوالان ملګري هم ټول شکر ښه اخلاقي دي. او کار هم ښه پر هغو روان ده. ډېر ښه. د دې پروژې فرق له نورو پروژو سره څه دی؟ تا دلته کوم تفاوت پیدا کړ د نورو پروژو سره د دې پروژې؟
ولا تفاوت نشته بس شکر ټول هغه یو ښه روان ده خدای دې تله خیر سره یعنی د کار هغه سیستم او د کار هغه چټکتیا یو ډول ده او نو خدای د شرکتونه فرق کوي نه هر شرکت خپل ځان ته سیستم لري خپل ځان ته قانون لري کار لري دې سیستم سالنګ نو بیا ډېر یخ هم ده که نه ولا یخ ته بس الله دې څوک نه ورته راولي نه په ژمي کې خو بیخي نو تګ نه کېږي دلته ولا ژمي کې خو تګ نه کېږي موږ خپله دا اوس راغلي داسې یخ ته باد دوړې ده باد هم ده یو خو دا ده چې ډېره حیاتي پروژه ده دا داسې وړه پروژه نه ده ځکه شمالي ولایتونه د کابل سره وصلوي د هېواد نو ډېره یو زیاته مهمه پروژه ده په دې کې چې هر څوک ونډه اخلي نو یو ډیر د خیر کار کوي د هیواد په آبادی کې چې هر څوک په هر ځای کې کار کوي نو هغه ډیر د اهمیت وړ دی او د ارزښت وړ دی خو دلته یوه خبره دا ده چې همیشه سالنګونه معلوم ده ټوله ده چې همیشه واورې ورېږي برکوچونه راځي ستونزې مشکلات مسافرو ته ډېر وي له خیره سره دا پخېږي ستا په نظر باندې څومره تغیرات به ورسره راشي هغه پخواني ستونزې به ورسره حل شي که نه ولا تغیرات خو به خامخا راځي پکې په دې چې سړک پوخ شي خلکو ته مسودګي ده اوس په ډېر زور سره روانې بیچارهګان لاره کې ماشینان موټرې خرابېږي ورته مریض وي هغه هم ډېر تکلیف سره رسېږي او ساحې ته چې سړک پوخ وي اسوده به وي خلک ماشین به هم هغه موټر به هم نه خرابېږي خلک به هم په اسودګۍ سره رسېږي له خیره بالکل بالکل او انشاءالله تاسو ته هم دا سړک چې تر څو پورې اباد تاسو ته به مجر رسېږي انشاءالله خدای ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ الله دې اباد لره خوښ اوسېږئ زه کوم چې انجینر صاحبانو سره هم یو څو خبرې وکړم ځکه دقیق معلومات د دې پروژې په تړاو موږ نه لرو کوشش کوم چې ورسره خبرې وکړم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله جوړ بخیر خوب است بخیر صحتان خوب است بخیر هستی خوب است قربانتان نامتان چی است برادر نام خالد است خالد انجینر در این پروژه هستید بله خب چطور است انجینر صاحب کارهایتان چطور است کارا خوب است کارا فعلا به شدت جریان داره شدت جریان چند نفر تیم تکنیکی اینجا مصروف کار هستند تیم تکنیکی در حدود تقریبا 40 تا 50 نفر تیم تکنیکی است بسیار خوب بسیار خوب درباره طول و عرض این پروژه اگر برای ما بگی از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه این پروژه چون ابتدای از پروژه از دان تونل است تا گلای دو مربوط پل دو شاخ میشه تا وجود ادامه داره اما فعلا امسال قراردادشان از همین گالری میرزا کبیر یا گالری به نام 21 معروف است تا گلای دو که شروع خیلی سابقه است تا وجود تصمیم دارن کار بکنن در حدود 7 کیلومتر دیگه فاصله است انجینر صاحب در قبل سریامی سرک کار نشده بود یعنی سال قبلی رو میگی یا قبلا نه قبلا که مثلا این پروژه فعلا که شروع کردین شما چند روز میشه پیش از این کار نشده بود سرکا سرکا کار شده بود خود دیگه چون ازدحام زیاد است سرکاش تخریب میشه و دیگه اینجا خودت میفهمی که این نقطه ارتفاع سطح بر خیلی زیاد داره اینجا سرازیر شدن آب خیلی فراوان است برف فراوان است و مشکلات فصل کاری این ساحه خیلی کم است چون زمستان در حدود 3 یا 4 ماه خود که پروژه طول میکشه یگانه مشکلش این است که اینجا ساحه فصل کاریش در ساحه خیلی کم است به خاطر چون سالنگ کلی ما شما از همه نقاط افغانستان سالنگ معروف است و مردم مشهور هم است مردم میفهمن مردم کاملا بهش آگاهی دارن که سالنگ نقطه سرد است از سطح برف ارتفاع زیاد است فکر بگو که در ماه میزان و بعد اینجا برفباری است در ماه میزان برفباری است در ماه جوزا هم اینجا فصل کاری شروع نمیشه چون هوا سرد است کار نتیجه نمیده کار نمیکنه یعنی فکر بگو که ماه سرطان جوزا که شروع بکنید جوزا سرطان ماه جوزا سرطان اساس سنبله میزان این 5 ماه کار میده 5 ماه که چقدر کوشش بکنید بعدم کار با او معیار قانونی که میخوای که مثلا کار پیش بره با سویا کار پیش نمیره درست است یک چیز انجینر صاحب ما که تا جایی که ما خبر داریم سالنگ اول سرکایش کانکریت میشه بعد از او ریزی میشه همینطور است یا موضوع قسم دیگه است تو حالا که همین سرک گالوریا که است از همین گالوری به بالا گالوری مذاکره به بالا کلا کانکریت است یک لایه سرش 6 سانتی یا 5 سانتی اسفالت میشه که به خاطر محافظت کانکریت بکنه و از پایینش خود دولت ما گفته که مثلا اسفالت بکنین قیر بکنین که فعلا یک لایه چند لایه انداخته میشه 3 لایه قیر انداخته میشه هر دو بسیار خوب فعلا برای ما بگوین که چقدر کارتان پیشرفت کرده کار ما فعلا یک طبقه را تقریبا 2 کیلومتر اضافه 2 کیلومتر ما آماده کردیم و این طبقه دومش است دیگه سر از یک طبقه دیگه است با سر از تقریبا 4 طبقه مواد سر انداخته میشه تشکر قربانتان زنده باشید قربان از شما زیاد تشکر که زحمت میکشین در این پروژه کار بسیار زیاد تشکر بخیر باشید درنو لیدونکو
سالنګ دی، هوا ډېره سړه ده. له خیره سره په پروژه باندې ډېر کار په چټکۍ سره روان دی. 5 ورځې وړاندې کار پیل شوی دی. اوس تاسې کتلی شئ چې ډېری کار پر مخ باندې تللی. جغل هم راوړل شوی، ښودل شوی دی. نور ماشینونه هم مهاله کار کوي، کارونه پر مخ باندې وړي. د سړک د پراخېدو په تړاو کې ووایم، سړک تقریبا چې ډېر زیات پراخه شوی دی. په تېر کې دا سړک ډېر کوچنی سړک و. دغه ګالري چې تاسې ګورئ په اوس وخت کې چې د دې نه رفت و آمد او تګ راتګ ورباندې بند دی، یو لامل یې همدا ده چې د سړک د ګالري په دې سر کې او په هغه سر کې فعلا کار جریان لري او نور ورونه چې د دې څخه تګ راتګ کوي باید د سړک دغه بله لاره انتخاب کړي تر څو پورې کابل ته ځان ورسوي او له هغې څخه شمالي ولایتونو ته خپل سفر ته ادامه ورکړي. تاسې د همدې پروژې یو څو انځورونه ګورئ، بیا هم تاسې سره یم. درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. په سالنګ شمالي کې لا هم ولاړ یم او غواړم دلته له هغو ورونو سره وغږېږم چې په دې پروژه کې کار کوي. دا ځوان چې له ما سره ولاړ دی، له وړاندې مې پرې غږ وکړه چې ودرېږه له تا سره څو خبرې کومه، خو یو څه خندلې، فکر کوم ډېر شوق هم دی. غواړم له ده سره خبرې وکړم. داسې خواږه خلک ډېر کم پیدا کړي. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مسې کوې؟ په خیر یې؟ صحت دې ښه ده؟ کراري ده؟ ژوند دې په خیر تېرېږي؟ شکر ته الحمدلله. خو یې نوم دې څه شی دی؟ عبدالله داسې خوش مزاجه راته ښکاري. ډېر د وړاندې نه مې چېرته کتلې ډېر دی خندلي. علت په څه کې دی؟ دلته کار نه خوشحاله یې که نه ملګري دې ټول همداسې خندانه خلک دي؟ والا خو ژوند چې په خوشحالي تېر شي ښه نه که نه ده داسې. زړه ته به غم نه ورکوي. زړه ته به غم نه ورکوي. بل مسافري د ټول عمر مسافري کې تقریبا 20 کاله 19 کاله کېږي دغه ډرایوري ده او دا زویه، نو خامخا عمر چې په خوشحالي تېر نه شي نه کېږي. بالکل پوه شوې؟ ژوند کار څه شی چلوې؟ څه موټر لرې؟ دا ماشین چلوم. دا غټ ماشین و؟ خو بیا ډېر سخت هم دی چلول. نه ده سخت، ولې سخت؟ که موږ ته دروند ښکاري له بیرون تاسو ته دروند ښکاري. مخکې دې په کومو پروژو کې کار کړی دی؟ چیرې دې کار کړی؟ اوس خو مې تقریبا یو 4 میاشتې مخکې په هغه کې وم چراسیا کې. ښه چراسیا کې؟ بیا یې هغه نه مخکې په وردګو کې وم، تنګي کې، او جمهوریت کې تقریبا 14 کاله مې جمهوریت کې بیا ډرایوري کړې. د افغانستان تقریبا 12 ولایتو کې مې کار کړی. 12 ولایتونو کې تانو خپل هغه د لاس هغه نښاني هغه کار او زحمت ماشاءالله کافي تجربه هم لري انشاءالله. الحمدلله. څنګه دي دلته کارونه څنګه روان دي؟ کار الحمدلله ښه ده، بیخي شکر ښه روغ روان ده، مشکل نشته کې او ستونزه نه لري دومره انشاءالله. د انجینرانو له طرف هم ښه یو، کامیابه یو او ډریوران هم روغ دي، نور مشکل هم انشاءالله نه لرو. د دولت له خوا نه هم الحمدلله ښه وسایو. مخکې وخت نه داسې وروره ګله کوم ځور او تکلیف او حساب کتاب، اوس الحمدلله بیخي مشکل نشته. یو پوښتنه بیا زه له تا نه وکړم. تا ویل 14 کاله مې په جمهوریت کې هم کار کړی دی، اوس همدغه ده چې 15 کاله د امارت دغه ده چې انشاءالله د حاکمیدو پوره کېږي. همداسې ده کال مې پوره شو بیا ډرایوري ته راغلی. بېرته راغلی یو کال دې پوره شو. یو کال دې دلته کار کړی او 14 کاله دې هلته کار کړی دی. په دواړو وختونو کې د کار په تړاو باندې څو تفاوتونه فرقونه موجود وو؟ څومره فرق موجود وو؟ هلته ستونزې څونه وې؟ اوس څومره هغه حل شوي دي یا اوس کومې ستونزې موجودې دي؟ تفاوت شته او که نه فرق شته؟ ډېر تقریبا 80-90% پورې ده. ډېر تفاوت لري. هغه وخت کې چې وو یو ځای ته به چې موږ تلو هر کار به مې چې کوو د سر په بدله وو، که پیسې به ډېرې وي هم خو مقصد کار د سر په بدله وه. اوس دا الحمدلله شپه ورځ دا مشکل موږ نه لیدلی ده اوسه پورې او نه چیرې پیښ شوی را سره. داسې د څه لیدلي په هغه وخت کې چې د سړک په تړاو تاسې کار کوئ او یو څوک دې راشي تاسې ته دې ووایي چې تاسې دا کار بند کړئ، ما ته که دومره شی راکړئ؟ داسې موضوعاتو سره مخ شوي؟ ځکه ډېر موږ قصې اورو. زیاتره سوي دي خو خپله چې چا به کار راته راکاوه یغو له طرفه به دا مشکل زیات و، له نورو طرفه دومره مشکل نه و چې چا به کار راکاوه. مقصد کوم خلکو به چې دا پروژې
پلي کول دي غو خلکو له طرفه دا مشکلات زیات مثلا څه مشکل به و؟ دغه د پیسو حسابونه وروره ګوله 4-5 شپږ لاسه به پروژه خرڅېدله بس دا حسابونه ډېر وکړي او همدا لامله مو چې ډېر پروژې دا اوس ورانېږي او دا ټولې دغه مشکل او اوس الحمدلله دا نسته وروره ګوله چې کوم سړی کار نیسي هغه به یې کوي که په ګټه او که په تاوان اوس بیخي ماشاءالله کار ښه روان دی ډېر ښه. که د دې سړک په تړه راته ووایې تا ډېرو سړکونو کې کار کړی دی دا سړک چې اوس یې کار شروع شوی دی ستا په نظر چې دا اوس کومه طریقه باندې دا کار پیل شوی دی له خیره سره څومره اطمیناني دی ستا په نظر باندې؟ اطمیناني خو الحمدلله 100% ده ځکه چې وزارت لخوا په موږ باندې 4 ساعته نظارت انجینران دلته د وزارت را سره نو یو ملت هم بې کاره نه پرېږدي او شی کار بېکاره کار نه غواړي مقصد مواد چې خرابې تقریبا بیخي نه پرېږدي. خپله څومره خوشحالېږي چې دغه ډول پروژو کې کار کوي چې د وطن په آبادۍ کې برخه اخلي؟ ډېر خوشحاله یم الحمدلله خپل وطن کې یو خپل وطن د وروره ګوله مشکل نشته راته د بل وطن مسافر نه یاستو که دلته میاشت 2 میاشتې مسافري وکړې کور ته هم تللی شي بچیان هم لیدی شي الحمدلله ژوند ښه برابر د مشکل نشته. الله مو آباد لره خدای دې تاسو ته اجر درکړي چې دلته راځئ دلته کار کوئ مسافري کوئ هغه حلاله روزي چې د وطن په داخل کې پیدا کوئ او ورسره خدمت کوئ او د هیواد په پرمختګ کې ونډه اخلي دا تر هر څه بهتر. الحمدلله په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. شکر الله هم خوشحاله خیر خوشحاله اوسئ کامیابي مو غواړم. الله مو آباد لره خوښ اوسئ. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو ورور خبرې تاسې واورېدلې فقط هم د ویاړ زیاده چې زمونږ ورونه چې کار کوي تجربه پیدا کوي بیرته راځي همدلته د هیواد په داخل کې کار کوي او له نیکه مرغه چې اوس په دغه پروژه کې ډېر زیات کاري پرمختګ رامنځته شوی دی. موږ هم دا هیله لرو چې دا لړۍ همداسې دوام ولري او د هیواد د آبادۍ په برخه کې دغه ډول پروژې نورې هم زیاتې شي تر څو پورې وکولی شو چې له نورې نړۍ سره هم سیال شو ځکه په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ له هر ګوټ نه سیلانیان راځي د هیواد داخل ته افغانستان ډېرې ښایسته طبیعي منظرې لري د هغې د لیدو لپاره په دې لاره چې کومې سیمې پرتې دي د پامیر پر لور باندې خلک ځي همداشان بدخشان ګوري نور ځایونه بغلان ته راځي تخار ته راځي قندوز ته راځي دا بندرونه ګوري او همداشان دغه سیمې چې ګوري طبیعي منظرې چې کومې دلته موجود دي دا ګوري د دې څخه خوند اخلي. وقت هم که چیرې دغه پروژې عملي شي سړکونه جوړ شي نو یو ښه او ښایسته تصویر ټولې نړۍ ته موږ ښکاره کولی شو. درنو لیدونکو دغه پروژه چې اوس یې تاسې ګورئ ډېر کار یې پر مخ باندې تللی 12 متره عرض تقریبا 6.6 کیلومتره طول لري او کارونه په چټکۍ سره روان دي انشاءالله چې د پروژې په بشپړېدو سره به دلته ډېر زیات سهولتونه زموږ هغه غرونو ته رامنځته شي چې په شمالي ولایتونو کې اوسېږي او همیشه له دې سالنګ لارې څخه د تګ راتګ لپاره ګټه اخلي. درنو لیدونکو په دې هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخونکي رب مو سپارم. الله مو مل شه.